سهار لا ټور اوسې لمر پوره نه و راختلی چې د خان کورنۍ په انګړ کې ور شور شروع شو. دا هغه وخت و چې کلی لا نیم ویده و. یوازې شیدې راوړونکي مرغان او د خان کورنۍ ویښه وه. امي خان سترګې پرانیستلې او سمدستي احساس وکړ چې نن یو څه ناسم دی. د خاموشي ډیره مشکوکه ده. هغې ور دروازه خلاصه کړه او مخامخ منظر یې ودرو. علي په څوکۍ ولاړو او د پنکي پرزي یې پاکولې. زین پر ځمکې ناستو او لوبتکي یې په قطار کې ایښودلې لکه د پوچ تیاری، او ساره موبایل په لاس کې نیولې ټول صحنه یې ریکارډ کولې. امي خان سترګې تنګې کړې او وویل دا ټول څه روان دي؟ علي ورخطا شو او وویل امي مهرباني وکړئ ابو ته مه وایئ، دا سرپرایز ده. ساره ژر وویل امي بس یو ساعت مهرباني. امي خان ژوره ساه واغېسته او وپوښتل میکسو چیرته دی؟ همدا وخت یو دم چپړاک شو او د اوبو ډک سطل وواغېست. میکسو د لکۍ په خرولو سره دننه راغی. داسې معصومه څېره یې لرله لکه د ټولو لوی نیککار همده کړی وي. امي خان اسمان ته وکتل او وویل یا الله، لا یې خبره نه وه خلاصه چې ابو خان له کوټې راوت. د چای پیاله یې په لاس کې وه او پر مخ یې بشپړ سکون و. هغه وخندل او وویل ارې واه، دا کور خو نن ډېر فعال ښکاري. ټول یو ځای حیران شو. زین ژر وویل ابو تاسو خو لا نه و پاڅېدلی. ابو مسک شو او وویل نو اجازه به اخلم چې پاڅېږم. علي ضرورتیا وکړه او وویل ابو نن مونږ پرېکړه کړې ده. ساره ژر خبره واغېسته او وویل چې نن به کور صفا کوو. یوه شیبه چوپتیا شوه. بیا ابو خان په زور وخندل او وویل دا خو د کال تر ټولو لوی سرپرایز دی. امي خان شکمن نظر واچوه او وویل رښتیا که بیا کومه نوې ډرامه ده؟ صفایي پیل شوه، خو د خان کورنۍ صفایي تل د یوې مهم نه کمه نه وي. کله چې علي جارو پورته کړه میکسو هغه خپل دشمن وګاڼه. میکسو د جارو پسې منډه کړه. جارو وګرځېده، میکسو وګرځېده او علي وګرځېده او دیوال سره ولګېد. زین په خوشحالۍ چکچکي ووهلې او وویل دا صفایي نه ده، دا فلم ده. ساره پر صوفه وخته وویل زه خو یوازې ریکارډ کوم، زه خوندي یم. امي خان له پخلنځي غږ وکړ چې څوک هم ګیلاس ماته کړي نو یوه اونۍ به لوشي وینځي. دا خبره لا نه وه ختمه چې ټول محتاط شو، خو بیا هم د زین لاس وخوځېد او ګیلاس ټوټه شو. چوپتیا خپره شوه. ټولې سترګې ابو خان ته ورې. ابو خان ور چای کېښودو او وویل سمه ده، دا پړاو به زه سنبالوم. هغه ټول په انګړ کې کېنول. خپله یې چای جوړ کړه او وویل صفایي یوازې د کور نه وي، د زړه هم وي. علي سر ټیټ کړه او وویل مونږ یوازې وخت تاسو خوشاله کړو. ساره وویل او ځانونه هم ښه احساس هم. امي خان مسک شو او وویل نو راځي بیا دا کار یو ځای وکړو، نه په جنجال سره. دا ځل رښتیا صفایي شوه. ور د خندا سره بې له چیغو بې له منډو تر غرمې پورې کور ځلېد. فرشونه پاک، کړکۍ روښانه او د ټولو مخونه ستړي خو خوشاله وو. امي خان ډوډۍ کېښوده، ساده خو د مینې ډکه. د ډوډۍ وروسته ټول په انګړ کې وغځېدل. زین سترګې پټې کړې او وویل امي نن خو کوم لوی هنګامه ونه شوه. امي خان په مینې سر تیر کړه او وویل شو زویه، خو د زړه و. میکسو راغی او د ټولو ترمنځ پرېوت. لکۍ خرولو لکه سبا د بل کارنامې پلان کوي. ماغم شو، اسمان نارنجي شو، مرغان بیرته ستانې شو. ابو خان وویل داسې ښکاري چې کله نه کله سکون هم د خان کورنۍ ته راځي. علي وخندل او وویل خو یوازې لږ وخت لپاره. ساره اسمان ته وکتل او وویل سبا به بیا څه نوي وي. زین مسک شو او وپوښتل او بل سبا؟ ابو خان جواب ورکړ بل سبا بل داستان. میکسو د لکۍ په خرولو سره د دې ژمنه مهر ولګوه.